له هغې ورځې چې د اسلامي امارت مشرتابه د کونړ پر سیند د برېښنا بند د جوړېدو حکم کړی نو د ډېرو سترګې همدې سیمې ته دي. دا د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د سورتاق په نوم هغه سیمه ده چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پکې د برېښنا بند د جوړېدو پلان جوړ شوی و. اوس یې د عملي چارو پیل کېدو ته د خلکو هیلې ټوکېدلې دي. د کونړ اوسیدونکي د امیر المؤمنین حفظه الله د هغه حکم هرکلی کوي چې د اوبه او انرژۍ وزارت ته پکې د کونړ پر سیند د برېښنا بند د جوړېدو سپارښتنه شوې ده. د دې ولایت قومي مشران وايي پر راسا سیند د بند جوړونې په برخه کې هر ډول مرستې ته چمتو دي. نو بند جوړول خدای یوازې زمونږ ارمان نه و بلکې زمونږ د نیکونو او پلرونو هم د ارمان او په دغه ارمان یې د ځان سره وړی دی. نو دا زمونږ ډېر زیات ارمان دی ځکه چې یو خو د دې سره اقتصاد ډېر ښه کېږي. زمونږ اقتصاد به ډېر پیاوړی شي د بند زمونږ جوړ شي. نو ډېر زیات خوشحاله یو او ډېرې هیلې به زمونږ د دې برخ سره پوره شي یوازې د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان. او دا چې جوړ شي د حیاتي پروژې دي مثال ونی دا زموږ سړک په غازي آباد کې مطلب برق چې جوړ شي نو ډېر زیات به خوشحاله شو او په موږ باندې کوم خدمت راشي نو ان شاء الله د ناموس نه غیر زموږ مال او جان به په دې کې قرباني. په دې بند کې چې په ټول افغانانو باندې امیر المؤمنین د هر څومره چاندې غږو کې ان شاء الله د سر په بدل کې ورته تیار یو. دا د امارت اسلامي یوه ښه لاسته راوړنه ده یوه نیکه لاسته راوړنه ده. دا د زمونږ د نیکونو زمونږ د پخوانو مشرانو ارمانونه چې د امارت په شتون کې پوره کېږي. موږ ټول خلک د دې نه راضي یو. د برېښنا د برخې کارپوهان وایي د هېواد په کچه دویمه درجه لوی دا سیند د دومره برېښنا د تولید ظرفیت لري چې پر افغانستان سربیره ګاونډیو هېوادونو ته صادرېدی شي. ولې دغه سیند دلته که موږ راشو په اوس وخت کې تقریبا د 6,000 میګاواټه برېښنا د انرژۍ تولید ظرفیت لري. بیا دې ترڅنګ موږ تقریبا 4,000 میګاواټه انرژۍ ضرورت لرو ټول افغانستان. نو باقي موږ کولی شو چې په نورو هېوادونو وپلورو په بدل کې موږ ته مالي عایدات لاسته راشي. په مرکز اسداباد کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د 200 میګاواټه برېښنا د تولید په ظرفیت جوړ شوی د برېښنا کوټ اوس محدوده برېښنا تولیدوي او د خواو شاوه زره کورونو روښانه کولو لپاره جوړ د مناګي برېښنا کوټ خو بیخي له فعالیته لوېدلی دی. د کونړ خلک د مناګي برېښنا کوټ د بیا فعالېدو لپاره هم له مسؤلینو د اقدام غوښتنه کوي.